د کلات ښار شمال لور ته د کابل کندهار پر لویه لاره د بسکې پل چیرغنیزې چارې په چټکۍ روانې دي او د مسؤلینو له لوري یې د ښه کیفیت ذمهواري هم ورکول شوې ده. د دې لارې پر سر موټر چلوونکي د اسلامي امارت له لوري د لویو لارو جوړول او دې برخې ته لومړیتوب ورکول ښه کار بولي او پرې خوښ دي. احمدزی استاد له کندهاره تر غزني ټونس ډوله موټر چلوي. هغه وایي د لارې او دې پله په جوړولو سره خوښ دی. نظر محمد د لوی مازدا موټر چلوونکي وویل د پلونو او پلچکونو په جوړېدو خورا خوښ یو او غوښتنه لرو چې سړکونو ته نور هم پاملرنه وشي. غوښتنه مو دا ده چې مطلب باید دا لاره جوړه سي، باید مسلمانان پر قرار سي، هر مسلمان باید له مشکلات خلاص سي، چې پل جوړ سي هم به اساني سي، هم به کرایه ارزانه سي. هم خو هر سړی اوس وایي لاره خرابه ده، ما ته کرایه ډېره راکړه عوارض کوي، نو په دا خطر باندې بالانو کرایه شان ګران دي، قیمته دي. ډېر به وساس موټران مو وایي څه دغه سي سم سي نه دي، لارې به څه سره سمې سي. ډېر خوشحاله کېږو چې دا پلچکان سره جوړ سي، لارې ډېرې خرابې دي. انجینر نظر محمد خلکو او هیواد ته د خدمت کولو په موخه زابل ته راغلی او هغه په دې کار خوښ دی. ښاغلي نظر محمد وویل د بسکې پل د یوه ترکي شرکت له لوري د ښه نیت په موخه جوړیږي چې 2 اونۍ وروسته به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نوموړي د دې پله د کیفیت په اړه اطمینان ورکړ. بسکې پل موږ بیرغونه پیل شروع کړی، انشاءالله په 2 هفتې پورې تسلیم شي. پل چې دی د یو ترکي شرکت واویا ساختماني په نامه دا پل جوړوي او دا د افغانانو ته ډالۍ کوي. پر همدې حال د زابل د ټولګټو چارو ریاست وایي چې د کابل کندهار لوی لارې ته یې پاملرنه زیاته کړې. د دې ریاست رئیس مولوي احمد احمدي باختر اجانس ته وویل